روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 5مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. ابن هشام رحمه الله لیکلي چې په 2 هجري کال د رمضان المبارک په 5مه نیټه رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه کرامو سره د بدر د غزا لپاره چمتووالی پیل کړ. همدارنګه له نن څخه شاوخوا 27 کاله وړاندې د 1406 هجري لمریز کال د رمضان المبارک میاشتې په 5مه نیټه اسرائیلي اشغالګرو د فلسطین په لوط ښار د توپونو ګولۍ واورولې چې د دې ښار فلسطیني مظلومو مسلمانانو یو مسجد ته پناه یوړه چې د دوی د بېرحمانه بریدونو په پایله کې 426 تنه مظلوم فلسطینیان د مسجد په شمول باندې په شهادت ورسېدل. دا یوازې همدا زړه بوږدونکې پیښه نه وه چې د فلسطین په مظلوم وروڼو او خویندو باندې په همدې نیټه راغله، بلکې دوی له هغه مخکې او تر اوسه پورې د مسلمانانو د داخلي بې اتفاقیو او نه وحدت له وجې په سرو اورونو کبابیږي، ځوانان، پیغلې او ماشومان یې په زندانونو کې د اسرائیلي اشغالګرو تر جبر او سختو نه زغمونکو مظالمو لاندې د بېوسۍ شپې او ورځې تېروي. او په دې مبارکه میاشت کې موږ دعا کوو چې الله جل جلاله دې د فلسطین فتحه په موږ ټولو مسلمانانو باندې زموږ په ژوند کې وویني، او الله جل جلاله دې د نړۍ په مسلمانانو کې هغه ویده ضمیرونه راویښ کړي چې په مخکنیو تاریخونو کې به ټول شرق او غرب له جذباتو څخه په لړزه وو. په همدې ډول د 114 هجري قمري کال چې مطابق د 211 میلادي کال کېږي د نومبر میاشتې په 9مه نیټه چې د روژې مبارکې 5مه نیټه وه، په اندلس کې د اموي حکومت بنسټ ایښودونکی عبدالرحمن الداخل چې د قریشو د شاهین په نوم باندې مشهور و، دې فاني نړۍ ته سترګې وغړولې. د همدې ورځې په مناسبت یعنی د روژې مبارکې په 5مه ورځ په 616 هجري قمري کال کې چې د 1228 میلادي کال د مې میاشتې له 19مې نیټې سره سمون خوري، مسلمانان د الله جل جلاله په مرسته د اسلام د اتل سفح سالار ظاهر بیبرس رحمه الله په مشري وتوانېدل چې د انطاکیې ښار وروسته له 180 کلونو څخه یو ځل بیا د صلیبیانو له پنجو څخه آزاد کړي. د انطاکیې ښار د صلیبیانو دوهم امارت و چې د الرها تر امارت وروسته یې په 491 هجري قمري کال کې جوړ کړی و.